السلام علیکم. امید لرم ملګرو چې تاسو بخیر ټیک ټاک به خجی وسه پور چې څومره تاسو په کورس کې څه زده کړل نو په نننی چې کم زموږ د سلورم پارت ته په دې کې به مونږه کم چې تاسو بیک څه زده کړی دي هغه په دې کې اپلای کوو په لایف ټریډ باندې. ټیک ده ولې دا لایف ټریډ هم ضروري تاسو باندې د ټریډ تادی وخت مطلب تاسو هم دا ټریډ په درې پارټس کې بیک ځکه نه درکو چې مې تاسو لوګو ټپ دی باندې پریکټس وکړئ الګ پیزان پوهه کې. ټیک ده نو په دې پارت کې به حکم چې موږ شاته څه زده کړی تاسو موږ څه ولي هم په هغه بیس باندې تاسو د مخې دوه درې ټریډز کوشش کوم چې ماته لایو ملو شي چې مطلب تاسو که شاته څه کنسپټ څه آیډیا چې هغه تاسو کلیر شي. ټیک ده د دې نه مخکې به بیا نور هم زو بولیش پیټرنز چې کوم دي نو هغه نور هم ډېر شی پیټرنز پاتې دي لا د دې نه پس بیریش پیټرنز هم پاتې دي خو کوشش وکړو چې یار آهسته لګ چې څومره تاسو دا پیټرني چې تاسو په ذهن کې اګینې. ټیک ده نو پریویس ویډیوز باندې بزنه خبرې نه کوم ځکه چې هغه ټول تاسو کتلې دي پای به تاسو پریکټس سلیکټ ډیر کړئ خو مطلب چې کله زه ټریډ اخلم لایف نو تاسو مخکې باغزه ایکسپلین کوم چې په پریویس ویډیوز کې دا شیزونه مونږه دا کړو. ټیک ده نو زه لږ مارکیټ مانیټر کوم چې مطلب ماته په سپورټ یا ریزिस्टेंस باندې زموږ پریویس ویډیوګانې وي نو زه کوشش کوم چې ماته باغې کې مارکیټ په هغه ځای کې ملاو شي زه بیا تاسو سره باغې باندې ټریډ اخلم نو هغه پر لږ ویټ وکړئ په دا ویډیو لږ سپیډ اپ کوم چې کله ماته ټریډ ملاو شو بیا به خبرې کوم. خجی دلته ماته اپورچونټی ملاویږي که تاسو یاد وي په زړو ویډیو کې چې مونږ هم ډسکشن کړو چې یار سپورټ شاته څومره ډیټا به مطلب دا یو دا ایریا شو دا سیکنډ ټچ شو او دا د تھرد ټچ. ټیک ده نو سپورټ هم دلته پته ولګي دا اوس ماته اوس چې کم پیټرن ویلو کم چې بولیش پیټرن هغه ته به ویټ کو چې یار مطلب دا فیک اوټ ته مطلب کا مارکیټ د دې سپورټ ریسپیکټ کوي کنه کنه دا غي لپاره به زه ویټ کوم کې دي شي چې د دې اپوزیټو مارکیټ لشي لګدل تاسو کته شي دا کینډل ډیر زیات بیریش جوړ شو مطلب دا چې مطلب دا چې کم سټرکچر دی دا سپورټ دا بریک خو خیر بیا هم 1 منټ ته 1 منټ کې خیر دا فیک اوټ سره راځي نو زه بدلته د بولیش پیټرن یو انتظار کوم چې ماته بولیش انګلفینګ او دا کمپیټنسي فورماس تاسو سره ډیسکس کړو هغه کې ماته یو هم پیټرن ملاو شو نو زه په دې باندې په 5 منټس لپاره بیا ټریډ الم دا غي لپاره انتظار کوم. ټیک ده خجی دلته اوس کته شي دا هم هغه پرونه بولیش حرامي ول چې کم پیټرن دی هغه دلته جوړ شوی د نظر 5 منټه برد ټریډ اخلم دا ګور دا پیټرن پرما تاسو سره ډیسکس کړو چې یار تاسو کله هم په سپورټ باندې دا شي مطلب دا یو سور ریډ غټ کینډل ملاو شو او دا غي په خوا کې چې کم دی دا شین ورکوټه کینډل ملاو شو نو مطلب دا چې ردینه په مارکیټ دا زمونږه بولیش پیټرن دی دا پرونه ویډیو کوم ډیسکس کړو. ټیک ده نو د دې ټریډ د ریزلټ انتظار کوو چې دې سره ریزلټ راځي ویټ وکړئ. خجی دلته څنګه کته شي چې دا ټریډ چې کوم دا زمونږ وین شو اصل کې زه ټي سي مارکیټ باندې لګیم نو دې ټایم کې دا مارکیټ لګ دغه ویکس زیات جوړوي خو بیا هم خیر زموږ چې کوم مقصد نه پوره شو ما تاسو چې کوم دا پیټرن خولو ټیک ته کنه دا پرون په ویډیوز کې چې کوم وسه پورې څومره تاسو یې ذکرې پاره کې ګوره دا پیټرن جوړ شو دا غینه مخې ګوره ما سپورټ وکړو سپورټ چې کوم دې څومره ما تاسو ویلو چې څومره ډیټا شاته خی مطلب دا یو ډیر سترونګ سپورټ او پاغه بیس باندې ټریډ زمونږ وین شو. ټیک ده زه کوشش کوم چې یو بل ټریډ هم ماته ملاو شي کوم چې ما تاسو سره په ټرند باندې خبرې کړې وي نو پاغه کې زه یو لایف ټریډ تاسو سره اخلم چې مطلب تاسو کنسپټ چې کوم دی دا به کلیر شي. لازمي نه چې یار تاسو مطلب هر ټریډ بمداسي وین کیږي نه مارکیټ تاسو پیک اوټ سم در کولی شي او ریسک مینجمنٹ چې کوم دی خپل ډیر لازمي اب هم ان شاء الله پایبند هم بیا ځکه کمپلیټ یو ویډیو جوړوم خو اوس پورې تاسو په دې باندې خپل پریکټس کولای شي په ډیمو باندې. ټیک ده نو زه کوشش کوم چې ماته یو بل ټریډ هم په دغه سیم کم چې څونه موږ تاسو کم زده کړو اوس پورې کړی و چې پایبند ماته ملاو شي خو دلته هم ماته یو چانسز ملاویږي ا د سو جن دی ګور اگین هم هغه ریزिस्टेंस ته کزل تاسو ته لاین ډرا کوم
ګوره چې دا پریویس ریزिस्टنس هم تاسو ویلو چې څومره ریزिस्टنس لري او هغه پوینټ یې دغه نه مارکیټ ریجیکشن کړی ټیک تا نو مطلب دلته زمونږ چانس شته چې زبا بیرش پیټرن دلته ویټ کوم چې ماته کله بیرش پیټرن ملاو شو نو زه پاغه باندې به 5 منټس لپاره ډاون د لپاره به کال اخلم دلته چې کوم دا کینډل اوس جوړ شو دا ما خیال مونږ نو ډیسکس کړی دا په نیکسټ ویډیو کې ډیسکس کوو خدا چې کوم دی نو دا انورټډ هیمر کینډل دی دا چې کله تاسو هم د قشان کینډل پر ریزिस्टنس باندې ملاو شو او دا سي سترونګ ریزिस्टنس نو مطلب د دینه د مارکیټ د ریورسل چانسز دي ټیک ته دې سره چې کوم بل دغه ډیسکس کړیو هغه بیرش والا پیټرنز نو هغه نه جوړ شوی په دې یو کینډل باندې تاسو ټریډ غوښته شئ زه په 5 منټس ټریډ اخلم خجی څنګه تاسو کته شي دا ټریډ هم زمونږ وین شو او ماشاءالله ډیر خالص مارکیټ چې کوم دی بالکل کراش شو نو دا کم چې زمونږ دا پیټرن دی بیرش واره ګوره دی کې زمونږ بیرش انګل فالم پیټرن جوړ شو دا ما تاسو سره پریویس ویډیوز کې ډیسکس کړی دی ټیک ته په اخر آی تھنک چې په دویم پارت کې یو چې کوم دی دا کینډل چې کوم دی دا ریډ داسې کینډل چې برنې دا ویک ډیر اوږدي او مطلب لاندې باډي وړی نو دا شو انورټډ هیمر دا چې تاسو داسې په سترونګ ریزिस्टنس باندې ملاو شي نو ما اصل کې دی بیس باندې واغه دا تاسو سره مره ډیسکس کړی نه دی خیر ان شاء الله دا په نیکسټ پارټس کې بیا ډیسکس کوو خو دا هم یو ډیر ښه پیټرن دی خو زم چې تاسو سره کوم پیټرن ډیسکس کړو هغه هم دا دی کفرس کوم دلته منټری هغه نو دا هم د 5 منټس لپاره وین کیدو ټیک ده نو دا اوس پور چې کم تاسو څومره از ذکر کړی دا د پایګه ما تاسو لایف نور هم د ټریډز هغه سټیشن خو د دې سفیدنی شجست تاسو د کنفرمیشن د پر یار تاسو باندې ټریډز اغستو ډیره تادی وی چاره مطلب تاسو یې ذکر چې باندې ټریډ اغستې شي نو دا غوړم تاسو د مخې ما لایف تاسو په دغه سیم ستراتیجیز باندې کوم چې ما تاسو سره شاته ډیسکس کړی دي لک په باندې پریکټیس وکړئ لک ټایم ول اور کړئ نو ان شاء الله دا سی به تاسو هم دا ټریډز به اخلي ټیک ته ان شاء الله په نیکسټ پارت کې به بیا زموږ نور هم پیټرنز لا پاتې دي بولش والم پاتې دي بیرش والم پاتې دي هغه ټول به آهسته آهسته چې کوم دی هغه به ډیسکس کوو ټیک د خپل ډیر خیال ساتئ ان شاء الله ملګرو ملایو نیکسټ پارت کې الله حافظ